لری شه بدکاره مینه مه بدناموه لری شه بدکاره مینه مه بدناموه پاڅه له قطاره مینه مه بدناموه. سلام، وخت مو بخیر درنو لیدونکو. زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي یاست. پوهان وایي چې دوه خلک په ټولنه کې مثبت تغییر رامنځته کولی شي، یو شاعر لیکوال او بلې آرټسټ. نن هغه څوک در معرفي کوم چې د ولی خان پوهنتون یو ښوونکی دی او خپلې لوړې زده کړې او څېړنه یې په آرټ باندې کړې ده. آرټ څه شی دی؟ آرټ فلاسفي ته څومره ورته دی؟ انور خان صاحب ډېر ګڼ اړخیز شخصیت دی. په فلاسفي باندې هم د دوی یو پراخ او بشپړ نظر دی، په آرټ باندې هم د دوی یو خپل نظر دی. موږ په صحافت کې وایو ځینې عکسونه یا فکچر سرلیک ته یا کیپشن ته اړتیا نه لري. په دغه ټوله موضوع به له ښاغلي انور خان صاحب سره مرکه کوو. ښاغلی محترم انور خان صاحب، کور ودان چې موږ له وخت راکړ. مننه، تاسو هم ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ. سر رافیل به له دې ځای څخه وکړو. نن موږ په ګرینیکل کې ناست یو ښکلې فضا هم ده. آرټ څه شی دی که راته ووایاست؟ آرټ سیام د یو ډېرو ډفرنټ او وسیع ډیبیټ دی که نه چې واټ از آرټ. او لږ شارټ دغه کې به تاسو دا ایکسپلین کوم چې د یو ټایپ کمیونیکیشن سکل دی که نه چې کوم دی د دې آغاز وشو چې په سټون ایج کې به کله هغه لینګویج چې لا نو دوی به هغه ډفرنټ دغه باندې لاین په تھرو باندې ډرایینګ به کول ډفرنټ که نه چې کوم دی به هلته ښکار کو. ځکه چې د انساني لایف مقصد صرف بس خوراک کول جس دی به ښکار له بتلل یا داسې نور چې د خوراک ریلیټ دی بس کول نه. هغه کمیونیکیشن سکل چې کوم هغه دی هغه لاین په ذریعه باندې ډرا کول. صحیح. هغه خپل دغه چې کوم احساسات یا فیل یا معاشرې ته به ایکسپریس کول نو دغه باندې صحیح هغه لاین په تھرو د آرټ په تھرو صحیح د خپل سره جذبات، احساس، فیل، سوچ دغه ټول چې کوم دا په ډفرنټ طریقو سره ایکسپریس کول سوسایټي ته. صحیح. بل انسان ته دا رسول چې کوم دی که نه دا په شارټ دغه کې د دې دا مینینګ دی. او بل د دې ډفرنټ ټایپس دي. صحیح. میوزیک هم آرټ دی، شاعري هم آرټ دی، ډانس هم آرټ دی، ایکټینګ هم آرټ دی. زموږ چې کوم ویژوال آرټ دی، سکلپچر، پینټینګ، کیلیګرافي دا هم آرټ دی. په ډفرنټ طریقو سره به دې خپل عقل، دانش، فهم، سوچ که نه تجربه، مشاهده، احساس، جذبات دا ایکسپریس کول دی اصل. صحیح. که سر دا راته زیاته کوي، دا ځینې خلک داسې فکر لري، ځینې چې کوم زه ووایم چې ایکسټریمیسټ دي، هغه مذهبي هم کیدای شي، لیبرل ایکسټریمیسټ هم کیدای شي. خو زه به خبره مذهبي چې کوم خلک دي هغوی دا خبره کوي چې آرټ د انسان په مذهب باندې ډېر لوی اثر پرې باسي، د ده په ذهن باندې دا مذهبي مذهب نه سړی لرې باسي. ستاسو فان دې ته په کوم نظر ګورئ د یو آرټسټ په نظر باندې؟ دا د خود خبره وکړم ایز ان آرټسټ. نو زه چې څومره دې آرټ نږدې کړی یم که نه الله طرف ته، نو دومره زه په دې خپل 27-28 سال عمر کې زه دې دا چې کومه طبقه چې دا ګناه دې نیم نږدې کړی. زه دې پورټریټ نږدې کړی. مطلب زه چې پورټریټ جوړوم په فرض کړه زه د سترګه جوړوم، د دې سترګه چې دا جوړوم د دې صرف ډرایینګ ته وګوري، د دې ورټیکلی لاین دی، په دې کې اوريزنټلی لاین دی، بیا په دې کې سرکل دی، دا ټول چې کوم ډرای شوي دي دې ته یو میټرکس دي، 7 میټرکس آرټ چې کوم دي پرنسپل اف ډیزاین، هغه کې یو دی ګولډن ریشو. دا سترګه نه ده، دا دواړه سترګې دا جوړ دي په ګولډن ریشو. د دې ورټیکلی اوريزنټل لاین چې د دې ډیویژن دا په ګولډن ریشو دي. دا د پوده چې کوم د نوز د دې ورټیکلی اوريزنټلی د دې میجرمنټ واخلئ، د دې دا ډیوایډ د ګولډن ریشو باندې. داسې د آی ایر چې کوم دي وګونه، لپس پورا دا ټول ځان له جدا په ګولډن ریشو ډیوایډ دي. بیا چې کله دا رایوځای کې د نه پورټریټ جوړ کړي، هغه پورټریټ کې چې کوم ځای دا لوکیټ شوي دي، سترګې چې کوم ځای لوکیټ دي، فرض کړه دی تندینه د دې ځای میجرمنټ واخلئ، دا ځان له په ګولډن ریشو لوکیټ دي. بیا د دې نه د لپس واخلئ، د آیز دا ځان له چې پورا فیس ته ګورئ دا ځان له لوکیټ دي په ګولډن ریشو. صحیح. که نه دا ګولډن ریشو چې دا په دې سټډي وکړي، د دې په دې چې کوم د الخوارزمي چې کوم ریسرچ و، الخوارزمي چې کوم دا زموږ زاړه لیجنډ تېر شوي چې کوم ساینسدانان دي کار سي، دی په دې چې کوم څنګه ابن العربي وایي چې قرآن زده کول لپاره د 16 علوم ضرورت دی. چې کوم دا لیجنډ دي که نه دی په هر فیلډ کې دا ایکسپرټ و. الخوارزمي مایري فلکیاتو مو د
د په ډېرو فیلډونو کې صرف فیلډ کې به ونه هغې فیلډ پیک ته هم دی رسېده صحیح په میتھس کې نه د دې ته ساینسدانان وایي چې دا لینګویج اف ګاډ دی سوري لینګویج اف ګاډ او که نه د چې کوم میتھس دی دا دله دا 1 نه 9 پورې دا چې کوم ډیجټس دا نمونه دا دله خوارزمي ورکړي دي مخکې به یو صفر و دله لپاره پوره 20 26 د دې حروف هغې نه به دا ځای کېدل یو صفر به جوړېده دله دا دلته شارټ کړو دې نه ډیجټ جوړ کړ دا ډیجټس باندې بیا مزید کار وکړو د پې کار کړو الخوارزمي د پې په 703 کې کار کړو او نیکولا ټیسلا بیا دی کې 1833 باندې کې د بیا خپل تیوري راوړه د چې کوم د کائنات ډیجټ د پیش کړی چې 369 ولا چې کوم د تیوري هغه هم کړو د په ګولډن ریشیو بیا مزید کار وکړو نو دا ګولډن ریشیو نه ده اوس عام طور باندې موږ وړوکوال نه دا کوو دا چې کوم خانه کعبه ده دا د دنیا په سنټر کې جوړه تاسو هم دا اورېدلي وړوکوال نه چې کله دا پورټریټ موږ سټډي کوو ګولډن ریشیو ما سټډي کړه که نه ایز ان آرټسټ زموږ چې کوم میټرکس دي پرنسپل اف ډیزاین نو په هغې کې چې ما وکړل دا خانه کعبه نه دا په سنټر کې نه دا په ګولډن ریشیو ده دا ګولډن ریشیو کنسپټ چا پیش کړی د نیکولا ټیسلا دا په دې جوړ دی دا پوره چې کوم فیس دی او بیا ورسره ورسره دا پوره باډي سټرکچر که موږ د یو هډ واخلو د انسان ډیزاین دا مټه واخلي دا دې سره ډیوایډ کړي ډیزاین چې کوم دا بینډ کېږي که دا د بینډ کېدو دا میجرمنټ واخلي دې سره دا کاونټ کړي دا ځان له په 1.6 د دې ریشیو ده خپله بیا که د دې ډیزاین دا لاستیک سیسټم را بینډ کېږي پوره دا که دا پارټ دې سره کمپیر کړي نو دا 1.6 ریشیو ده دا په هغې ډیوایډ داسې چې یو پارټ د دې یو ځان نه کو یو بند را ډیوایډ کو دا ټول پوره جسم دا دننه دا ډیوایډ دی په ګولډن ریشیو ګولډن ریشیو باندې دا ګولډن ریشیو خانه کعبه چې کوم دا خو فزیکلی اوس جوړه شوې ابراهیم علیه السلام چې د دې بنیاد کېښود او بیا پیغمبر علیه السلام په دور کې دا کمپلیټ شو دا قایمه ده په ګولډن ریشیو باندې نو دا ګولډن ریشیو دلته هم ده بیا د دې نور نه چې دا کوم دغه تاویږي دا سیارې دا زما سپیشل ټاپک دی دا چې په سپیس باندې زه کوم کار کوم زما کیلیګرافي بیکګراونډ هم زه ټول په دې کار کوم دا نور نه دغه چې کوم دی تاویږي دا نور چې کوم دی لوکیټډ دی مونږ دا مې وړوکوالي نه اورېدلي چې نور په میاشت کې د دې نه اووه سیارې دا د دې نه سفر کوي دا چې کوم زموږ ګولي ده چې کوم نږدې دی که نه د دې دا سپیسنګ نه دی دا د یو سایډ نه دی 9.1 میلیون مایلز او د بل سایډ نه دی 9.4 میلیون مایلز د دې څلور طرفونه دا کاونټ کړي که نه د دې کاونټ دا چې ډیجټس معلوم کړي نیکولا ټیسلا چې کوم دا ګولډن ریشیو دا تیر وباسله د دې سټارټ 1 2 3 4 3 او اخري دوه ډیجټس د دې جمع کېږي دا نتیجې د دې کاونټینګ وکړي دا په دغه ډیجټس کې راځي دا هلته هم په ګولډن ریشیو قایم دی لاندې چې کوم طواف کېږي خلک تاویږي څنګه چې بره سفر کوي موومنټ کوي سیاري زموږ نه هغه هم په ګولډن ریشیو واقع دا هم په ګولډن ریشیو دی دا پوره چې کوم سټرکچر دی باډي سټرکچر انسان دا په فګر نه دی دا د پوره کائنات کلایمکس انسان دی دغه څومره 20 لک سپیشیز دی په دې کې په کلایمکس انسان دی او دا انسان پوره سټرکچر کې په ګولډن ریشیو جوړ دی چې دا ته جوړې یو اعلان موږ راکړو نو دا ما د دې کریټر طرف ته بوځي دا خو زه کریشن کوم دا ما کریشن طرف ته بوځي دا ما نور نږدې کوي الله طرف ته که نه بیا د دې کې دا سټډي کوي نو د دې چې میډیکلي زه تا ته څو څیزونه دی کې تا ته وایم چې دې کې دننه چې کوم خلیې دي انسان کې دننه که نه چې دا تا څنګه دننه نږدې کوي په دې کې په هر انسان کې خلیې دي که نه هغوی 1000 خلی نه دي 2000 هم نه دي 10000 هم نه دي لاک هم نه دي کروڑ هم نه دي ارب هم نه دي 1000 ارب په انسان کې هر انسان کې خلی دي 1000 ارب تعداد وي دومره دی که نه چې د انګلینډ نمره 30 ملکونه کې او په دې 30 ملکونه کې وایي بوټي وکړو د دې بوټي نه په خزان کې دا پاڼې راوغورځېږي دا چې وشماري دا 1000 ارب دي دا خلی دا لیوینګ سیزونه دي دا لویږي هم دا ساو مخلي او دا غټیږي هم دا بیا مړېږي دی په ځای نور هم پیدا کېدي چې یو خولي هم وایي مړه شي او پیدا نه شي بله نه ډایرکټ کینسر دی دا څیزونه دا ټول دننه ته بوځي کریټر طرف ته بوځي دا ټول چې کوم د جنونیت ولغی دا ټایپ چې کوم دغه دی که نه چې کوم آرټ فیلډ دی فلسفه دا ټول د دې مختلف لارې جدا دي د دې هغه وینیشنګ پوینټ یو دی تا به راولي هغه کریټر طرف ته وینیشنګ پوینټ هلته دی خو د دې لارې جدا دي دی به تا په یو لار راولي بیا به بل لار راولي به بل لار راولي نو دا دغه نشته جنونیت هم نشته ستا باډي چې کوم سټرکچر دی دی جوړ دی په مینري باندې او فلیکسیبلټي باندې جوړ دی فزیکلی ستاسو د دې فلیکسیبلټي ادم چې کوم وجود دی د انسان مثال په ټوله زموږ پوره وجود کې هډوکي هم دي دې کې غوښه هم ده
کنه دې کې چربی هم ده دا ټول دی فلیکسیبل که دا دا فزیکلی هم فلیکسیبل دی او منټلی الله موږ ته وایي چې تاسو فلیکسیبل شئ معنوي اختیار کړه ډېر زیات ډیپ ایکسټریمیزم طرف ته مه ځئ ډېر زیات ډیپ هغه رغبانیت چې کوم دی هغه هم په اسلام کې نشته په مذهب کې چې دا هر څه فري ده بس ځنګل ته لاړ شو چې زه دا څیزونه نه کوم بس زه صرف الله منم رسول منم زه دنیا نه رغبانیت هم پکې نشته او ډېر زیات لیبرل والا چې کوم جنونیت ده دا هم نشته دا ته د فلسافیکلی هم ښایي او فزیکلی د داسې شو کوي چې انسان چې کوم موجود دی فزیکلی مثال د دې آرټ هم دوه مینینګ دي که نه یو د دې فلسفه فلسافیکلی یو په مخامخ چې کوم څیزونه ښکاري فارملی چې په کینوس آرټ جوړ دی نو د دې پوره چې کوم دا کائنات جوړ دی که نه د دې هم دوه څیزونه دي دا چې پوره کائنات دی دا فزیکلی دی او د دې فلسفه قرآن دی ټوله صحیح که نه دا انسان دا وجود نه دی دا ټول فلیکسیبل دی فزیکلی دا داسې فلیکسیبل دی مثال په توګه ته ودې د شپې ستا وجود کار کوي ستا زړه بلډ سرکولیشن کوي دماغ د کار کوي دا هر څه ویښ دي که ته د شپې الټه وده کېږي که دا غوږ چې کوم دی انسان زموږ دا فلیکسیبل دی فزیکلی فلیکسیبل دی که دا سخت خو هارډ هډوکي نه جوړ هارډ وده دي او دا په دې وده کې دي دا به څومره تکلیف یا موږ هر قسم وده کې الټه وده کېږي سړی که نه پوزه دا په بالښت باندې پرته وي که دا فلیکسیبل نه وه دا به څومره تکلیف مونږ خپې د هر انسان خپل ځان له دغه به طریقه کار وده کېږي نه چې هر څنګه وده کېږي فزیکلی ستا وجود هر څنګه وي انسان په خوب کې نه پوهېږي خو چې د دننه چې کوم بلډ سرکولیشن دی معده دننه دماغ زړه دې کار کوي دا فلیکسیبل دي دننه دا ته وایي چې فزیکلی هم فلیکسیبل الله جوړ کړی وجود داسې دی او فلسافیکلی او مذهبي هم تاسو فلیکسیبل شئ مه ډېر ایکسټریم لیبرل کېږئ مه ډېر ایکسټریم مانه لرې کېږئ او نه ماته نږدې کېږئ رغبانیت چې کوم دا هم په اسلام کې نشته دغسې دا چې کوم دي دا مختلف لارې دي د آرټ په ذریعه راځي میډیم دي که نه قرآن سټډي کول لپاره زه دا وایم چې دلته 16-17 علوم دي له پکار دي صرف په قرآن په دغه باندې په تلاوت باندې دا نږدې کوي الله ته د دې په مینینګ باندې اصل ځان پوه کول دي چې دا دی که الله موږ ته څه وایي چې زما په کائنات غور وکړو بیا الله پېژندل دي اصل که دا راته ووایاست پوهان وایي چې د آرټ څه باونډري نه وي څه سرحدونه نه وي که اوس یو مسلمان آرټسټ د بودا مجسمه روغه کړي یا آرټ کړي نو د دې پر شا څه احساسات کېدای شي د بودا آرټ نه دی یو دا کلیر ده چې د آرټ پوره انسانیت لپاره دی دا یو خاص یو مذهب دپاره دا یو سپیسیفیک نه دی دا نیوټرل دی اوپن دی دا د دې نه زبان شته دا آرټ په پښتو کې هم کېږي آرټ زموږ په قومي زبان په اردو کې هم کېږي آرټ مغرب هم کوي آرټ مشرق چاینیز هم کوي دا پوره انسانیت لپاره دی آرټ او دا انسانیت ریپرزینټ کوي لکه د بودا چې کوم سکلپچر جوړوي مجسمه جوړوي یا شاته یا دې نه مخکې چې کوم اولډ ماسټر زموږ کار کړی چې کوم د لاست سپر پینټنګ دنیا کې چې کوم ټاپ 10 بهترین پینټنګ دي هغه کې چې کوم د لاست سپر دی حضرت عیسی علیه السلام چې کوم د برت یا د پانسۍ نه مخکې چې کوم اخري ډنر دی کړی دا هم کریټ شوي د هغې شاته د آرټسټ خپله فلسفه په هغې کتابونه لیکلي شي هغې په فلسفه باندې بالله داسې که د بودا جوړ کړي دا داسې دي چې یو خو دا نیوټرل دی آرټ اوپن دی پوره انسانیت لپاره دی دا یو مذهب لپاره سپیسیفیک نه دی هېڅ بارډر نشته بل دا چې د هغه د بودا فلسفې وي ډېرې چې کوم آرټسټ دا کریټ کوي نو د هغې شاته دی په کومه فلسفه کوي یا دی د هغې په فلسفه کوي که نه دی خپله د ده خپل څه سوچ دی هغه دی ریلیټ کوي بودا سره دا ډېر چې کوم دا جوړ که هغه به ښه ایکسپلور کولی شي ایکسپلین کولی شي مزید خو لکه دا چې دا اوپن دی د دې بارډر نشته دی نه مذهب شته دا پوره انسانیت لپاره دی او انسانیت ریپرزینټ کوي سر که راته ووایاست خلک کوي د خلکو دا فکر دی دا سوچ دی چې آرټ د نیچر نه متاثره دی ولې متاثره دی د آرټ چې کوم نیچر نه انسپایر دی که نه دا موږ چې هم سټوډنټان موږ کوېسچن کوو چې آرټ د نیچر نه انسپایر دی او چې زموږ اوس موږ نه سټوډنټان کوېسچن کوي چې د آرټ د نیچر نه انسپایر دی آرټ هم انسپایر دی د نیچر نه د دې خو یو چې کوم لاین دی او یو ذره نه د نیچر نه انسپایر دی خو اصل چې زما په سوچ باندې اصل د دې چې کوم میټرکس دی که نه هغه د نیچر نه انسپایر دی د دې پرنسپل اف ډیزاین دی د دې شروع کې د دې پرنسپل اف ډیزاین هغه واړه پرنسپل چې کوم دی هغه د نیچر نه انسپایر دی که نه لکه 7 پرنسپل اف ډیزاین 7 اسمانونه هم دي ځمکې هم دي په قرآن کې منزلونه هم دي بیا په دې کې مزید چې کوم دا میټرکس دی په دې کې بیا ډېر کار مخکې په سټارټ نه دی بیسیک هغه 7 دې کې چې کوم ټول کې غټ ایلیمنټس دی بیلنس
کنه دا آرټ بیلانس کول څنګه دي هغه بیا ځان نه میټرکس دی پورا تیوري د وګر بیس دی او چې کوم بیلانس دی کنه پورا زموږ چې کوم دی د چې کوم بر نظام شمسي دی نه چې کوم دا نور نه د سیاري تابع کنه ساينسدانان دا وایي چې د نور نه دغه چې کوم دی کنه زموږ د دنیا چې کوم ده زموږ ګوله دا دینه 9.1 میلیون مایلز دا دینه لري ده یو سایډ نه او د بل سایډ نه 9.4 میلیون مایلز دا دینه لري ده دا دینه دا تاویږي دینه دا داسې تاویږي چې دا وای دولتی بھی ہے گھومتی بھی ہے باغتی بھی ہے دا په داسې په داسې تاویږي او بیا دا پورا مومنټم کوي او دا چې دا پورا کم نظام دی کنه دا واته سیاري او دا نور دا بیا ځان له مومنټ کوي دا د سلورم مومنټ لکه درې ټایپ دا مومنټ کوي او په سلورم دا پورا نظام چې کوم دا مومنټ کوي دا یو طرف ته روان دي دا چې کوم مومنټ کوي کنه د دنیا چې کوم دا 23 ډیګري زاویه سره دا لیفټ طرف ته تاویږي 23 ډیګري زاویه سره رائټ طرف ته یو طرف ته ګرمي راځي یو طرف ته یخني او بیا د چې کوم دا پورا چکر وای کنه سپیډ اپ لایټ رفتار سره نو د په یو سکند کې 30 کیلومتر دا سفر کوي دا په 360 ورځې کې د دې یو کال برابر شي پورا دا یو سفر 360 ورځې کې دا یو سفر برابر کی پورا د چې کوم د دې 9.1 میلیون مایلز هغه چې کوم رفتار دی دا دومره دی نو دوی کوي ساينسدانان وایي کدا د دې نه سکند چې په 10 لک ډیوایډ کی کنه دا غي یو حصہ کده د نور ته نږدې شه د دې طرف ته نو د کې دومره دنه ټمپریچر دی کنه چې د دنیا 50 کروڑ اټم بم کې نو په دې کې دوره په هر سکند کې 25 کروڑ دماکي کی چې 50 کروڑ اټم بم کې دوره په نور کې په هر سکند کې دماکي کیږي دوره دا ګرم دی نو دې طرف ته د خپل چې کوم د پوینټ دی کاغه نه دی لږ مرا نږدې شه چې کوم 23 ډیګري زاویه سره دی خطاوي کاغه لږ سیوا شه دی به وسوځي او که لږ 23 ډیګري زاویه نه لږ سیوا شه دی بل طرف ته شه نو دا اخو دومره یخ چې دا به جم شي نو ساينسدانان وایي چې دا لیټیسټ اوس راپورټ چې د 20 ارب سال نه دا په یو مقدار کې دا روان دي دا نه نږدې کېږي نه سیوا کېږي دا بیلانس دی سټیفن هاکینګ خپل کتاب کې لیکي هغه چې دا کائنات دومره بیلانس دی وایي چې بالپن راوخه دی په خپل ډاټ باندې یو ډاټ لګي دی په هغه ودرې چې 20 ارب سال دی په دې کائن ولاړی د دې سیوا دا کائنات بیلانس دی کنه نو دا آرټ زموږ ولاړ ټول په بیلانس باندې دې بیلانس لګي دا به ډیسټرب شي دا آرټ کنه بیا په دې کې یو بل دی هارمونی هم آهنګي کنه دا آرټ کې کوم تاسو الیمنٹ موږ جوړو یو آرټست په دې کې کار کوي چې کوم دا یو د کې کوم څومره الیمنٹ دا یو بل سره کنیکټیویټي د دې څومره ده کنه هم آهنګي دا هم نه په دې نیچر کې بره د کې دومره ګلیکسیز دي کنه بروي چې دنیا دا وړه سمندرونه چې راوځي کی او د دې سیډون د څومره د دې شګي ذرات دي د دې ذرات نه سیوا د بره کهکشان دي ګلیکسیز دي او دا ټول منیج شوی دي خپل پوینټ باندې دا هارمونی دی کې دا او دا بیا موومېنټ کوي په دې آرټ کې د پینټینګ کمپلیټ شي کنه چې مونږ ګورو دې کې نظر یو ځای کې سټک کینه ګیلری کې پینټینګ لګیدلی دی آرټست چې هغه ته پبلک راځي او ګوري آرټ کریټیک ګوري پبلک ګوري ویزیټر ګوري نو د دې هر پینټینګ نه یو د انټرنس هغه فوکل پوینټ دی او بیا د فوکل پوینټ نه بس بیا د ویورز نظر چې کوم هغه د کې موومېنټ کوي په دې آرټ ورک کې دا موومېنټ نه دی دا موومېنټ دا د څومره کهکشا دي کنه ګلیکسیز دي دا د دنیا ته چې کوم ټول کې نږدې زمونږ د ګلیکسیز ټول کې چې کوم نږدې یو سٹار ده کنه هغه ته ویګا د دنیا چې کوم د څنګه تاسو سمجھ دا پورا تاویږي نو دا پورا نظام شمسي نه دی د بیا د طرف ته سفر کوي د ویګا طرف ته چې د خوازي د جدي خوازي د زیات سپیډ اپ لایټ پر رفتار سره او هغه دومره دی کنه نور چې زمکه درازي نه دی وي په یو سکند کې 3 لک کیلومتر د سفر کوي او د په یو سکند کې د زمکه نه وزله تاویږي وي 40000 کیلومتر د دې هغه د ټول لکه د ټول خبره کرکس دا چې نیچر نه د میټرکس دي چې میټرکس د انسپایر نو آرټ ټوټلی انسپایر دی چې تاسو ګورئ چې د میټرکس سټډي کوي نو دا به ټوټلی به نیچر طرف ته بوزي چې کوم ویګا تاسو دا غواړم کړئ چې کوم موومېنټ کوي د دې موومېنټ اوم انسپایر دی دا موومېنټ چې کوم دی ویګا طرف ته ځي کنه د سپیډ اپ لایټ پر رفتار سره ځي او دا وایي چې ساينس وایي چې د په یو سکند کې 3 لک کیلومتر دا سفر کوي نور چې کوم دی لایټ چې کوم دی صحیح نو دې چې 20 لک سال سفر وکړي نو د هغه ویګا ته نږدې شي دومره نو دا ټول موومېنټ دی هغه شاید هغه ټول ګلیکسي نه یو بل طرف ته موومېنټ کوي د دې موومېنټ هم انسپایر دی د دې چې کوم هارمونی ده هغه انسپایر دی د دې بیلانس چې کوم دی هغه انسپایر دی د دې چې کوم ځای کې دا
فوکل پوینټ دی لکه اوس نور نه دا ټولې سیارې تابع که نه نو نور د دې زموږ د دې نظام چې کوم دی د دې نور فوکل پوینټ دی دا یې په ایګزیکټ ګولډن ریشو پوینټ باندې دی او دا د دې ځمکې نه 13 لاک ګنا غټ دی یو ینګ باکر شاعر د هغوی چې وایي زما په فن او په هنر باندې د اور لګي چې پکې فکر د خپل کام او د ولس نه کوم په دې چینه کې د انسان وینه راځي باکره وایي موږ د قضا چې خو په دې اوبو اودس نه کوم نو که موږ آرټسټ تاسو زما څنګه وایي چې د آرټ چې کوم دا نیوټرل دی دا پوره انسانیت لپاره دی خو چې کوم آرټسټ خپل علاقې سره خپل خاورې سره خپل وینې سره هغه مخلصي نو که دی په هر ځای کې د دې به کار په هغې کوي نو موږ هم که د دنیا په هر ګوټ کې یو چېرته هم ځو دغه آرټ دپاره به ځو بیا به راځو دغه هلته نه به خپل آرټ راوړو زده کوو به دلته به وړو خپلې خاورې دپاره خپلې پښتني وینې دپاره به کار کوو ستاسو دې خبرې سره یو خبره اډ کومه شاهین بنری وایي که ته هر څومره وګرځي هر څومره ایکسپوژر وکړي د شتمنو خلکو په منځ کې واوسي خو ماښام کې به د خپل زړه آینې ته راستنېږي نو موږ یو سره که موږ اروپا ته هم ورسو د ملک نور ملکونو هېوادو ته ورسو خو موږ به د پښتني ټولنې دغه لړلی احساس په له ځانه سره هر د دنیا هر ګوټ ته راشه ایکسپلور کا او راشه بیا خپلې علاقې له راوړه سمه که سر دا راته ووایاست چې په پښتنو کې یا په پښتونخوا کې د پښتنو د آرټ سره مینه تر کومه کچه ده پورې ده یا په آرټ باندې پښتانه څومره پوهېږي آرټ سره د پښتنو مینه داسې ده چې کوم زموږ چې کوم لږ بیکګراونډ د 20-25 سال چې کوم هغه انوایرمنټ او چې کوم حالات نه موږ راتېر شلو که نه زموږ چې کوم د خراسان افغانستان او وزیرستان زموږ چې کوم د پښتنو ګډ دی په موږ چې کوم حالات نه راګیر شو نو هغې کې صرف آرټ نه زموږ چې لټریچر ادب سره پوره د دې نه موږ ډېر لرې وساتلی شو نو دا چې واپس را کنټرول کېږي دې باندې به ډېر ټایم لګي او دا زموږ چې کوم فزیکل آرټ دی نه منټل هیلث باندې کار کول دي اصل د پبلک د زموږ چې کوم د پښتونخوا خلک دي ینګسټر دي نوجوان دي د دماغو کې دا واپس رینسټال کول دي یو قسم لا او دا د دې کې مین چې کوم ذمہ داري د هغه زموږ اکیډمیک ذمہ داري ده د آرټ یونیورسټي کالجز چې کوم اکیډمیک دي زموږ د دې کې دومره غټ کردار دی دومره رول دی په دې کې که دا زه کمپیر کوم ډېر آوټ اف کنټري نه ځم دلته زموږ خپل پاکستان خبرو وکړو زموږ چې کوم ټف کمپټیشن دی هغه زموږ پنجاب سره لکه این سی ای کالج د ریسنټلی په هغې کې اوس تیسیس روان دي 4 کاله پس چې کوم تیسیس کېږي نو هغه د 28 جنوري نه 28 دسمبر نه شروع دی 28 جنوري پورې دا یو میاشت لري ټایم دی په دې یو میاشت کې هغې د وزیر اعلی نه واخلې تر امبیسډر چې کوم پبلک سیکټر خلک دي د هغې نه واخلې چې کوم آرټ لورز دي ګیلریز ورسره چې وړوکي لیول باندې راځي آرټ کالجز یونیورسټي سکول پورې هغې کې کډز هغه هم پکې انوالو کړي پر ډیلی بیس هلته وزټ کېږي خلک راځي په هغې سیمینار کېږي آرټ ډسپلی ګوري بیا په هغې کې اپورچونټي مختلف لکه اوس مثال ټیکسټایل ډپارټمنټ یا انټیریئر والی هغې لپاره مختلف هغې برانډ والا انوایټ کوي هغه اپورچونټیز ورکوي جاب اپر کوي خلکو ته دا چې کوم سټوډنټان دي چې ډسپلی شي پای کې پینټینګ دپاره هغې نور اپورچونټي ورکوي ګیلریز راځي د دې آرټ ورک هم بایر راغواړي آرټ هم خرڅ شي هغې دپاره اپورچونټیز هم وي سیمینار کې په هغې ډیبیټ کېږي که نه دا یو آرټ هب دی یو ماحول د آرټ رواني دلته چونکې یو خو د آرټ ډپارټمنټ کم دي کمپټیشن یو بل سره نشته چې کوم د کمپټیشن سیوا کېږي د هغې فیلډ مانګ هم سیوا کېږي او هغې کې ډیپ ځي خلک نور دلته ټوټل مو سره پوره پښتونخوا کې 3 ډپارټمنټ دي د آرټ پېښور یونیورسټۍ کې ډپارټمنټ دی د اوس دلته پښتونخوا کالج اف آرټ دی او یو په هزاره یونیورسټۍ کې دی نو د دې یو خو د دې ډیوریشن ډېر کم دی تیسیس چې تیسیس دلته کېږي دلته کې یو ورځ ډسپلی په پېښور یونیورسټۍ کې هم او دلته په پښتونخوا کالج اف آرټ کې دلته زموږ یو ورځ ډسپلی او هغه داسې چې په سمر وکیشن کې بدقسمتۍ نه په سمر وکیشن کې ډسپلی کېږي یو چې کوم پوره پبلک سیکټر خلک دي یا یونیورسټیز دي کالجز او خلا پرې چې کوم زموږ دلته د یونیورسټۍ خپل چې کوم سټوډنټ دي 15-16 هزار دلته سټوډنټ دي هغه هم په وکیشن کې وشي په سمر وکیشن کې هغه هم هغې کې پوره انوالو دي یونیورسټۍ کې دننه هم خلکو ته پته نه لګي چې په آرټ ډپارټمنټ کې ډسپلی ده تیسیس دي که څه روان دي نو بس صرف چې کوم د دې جیوري کېږي ایکسټرنل ایگزامینر راشي هغه د جیوري کوي بس 4 بجې بس دکان بند کوو بس زور ځان د دې باندې کار کول دي چې کم سے کم موږ میاشت نی چې 15 دن کم سے کم د دې ډسپلی کېږي بیا چې کوم زموږ یوت دی هغه دغه څنګه ان سی ای ولا کوي چې د سکول نه واخلې
د پرایمري سکول نه واخلې د پرایویټ پرایمري ګورنمنټ هغه نه واخلې کالجز یونیورسټي دا ټول په دې کې انوالو شي دا په ډیلی بیس وزټ کوي بیا دې چې کوم زموږ پولیټیشن دي دی دې ته راځي دلته برانډ دي بل پېښور کې دي مردان کې دي چې دا دې ته ټول انوالو شي چې کوم د ټیکسټایل فیلډ زموږ فیشن ډیزاینینګ چې هغې دپاره د ټیکسټایل خلک راوغواړي د آرټ دپاره د آرټ لورز راوغواړي کنه چې دا راشي دلته په دې کې کار وشي دې کې به سټوډنټ اپورچونټیز راشي نوي سټوډنټ به مخکې راځي بل یو بدقسمتۍ نه زموږ پوره خیبر پښتونخوا کې د آرټ نه پرایویټ ګیلري شته نه ګورنمنټ شته سر تاسو د پولیټیکل خلکو خبره وکړه یا د سیاسيونو خبره وکړه سیاسي خلک آرټ ته څومره کتنه کوي قانون جوړ شو نیشنل اکشن پلان کله چې د اي پی ایس واقعه وشوه په دې کې دا قانون جوړ شو چې د پښتونخوا په هر صوبه کې به هر ضلع کې به یو د آرټس کونسل جوړېږي څنګه چې په پنجاب کې دي نو هغې په ډېر ریټن فارم کې یو ډاکومنټډ کار شو خو هغه چونکې بس هغې مزید بیا کار ونه کړی شي نو هغه هم تر اوسه پته ونه لګېده بل چې کوم یو نشترحال دی دا په دې کې په کال کې یو ایگزیبیشن کېږي ګلجي په نام باندې هغه داسې چې هغه داسې ټټ ټایپ ایگزیبیشن دی هغې نېشنل ایگزیبیشن هغې ته نه شي ویلی هغې یو سټنډرډ نشته داسې هېڅ قسمه ډپارټمنټ هم تاسو ته مه وایي چې د فیس ډسپلی څه حالت دي د این سی اے په مقابله کې او پولیټیکل دلته موږ سره نه پرایویټ ګیلري شته او نه ګورنمنټ ګارډ ګیلري هم نشته اوس دلته یو کس آرټ لوري په مردان کې یا په پېښور کې یا آباد کې یو آرټ لور رابطه شي هغوی چې زه ځان له ځم زه ګیلرۍ کې پینټینګ اخلم دی به خامخا یا اسلام آباد ته به ځي او یا لاهور ته ځي دلته د آرټ ګیلري هم نشته